یوه مجبوره ښځه چې د علاج دپاره هسپتال ته تللې وه چې هلته هغې سره ډاکټر ناروا او غلط کار کړی دی. دغه ښځه خپله واقعه بیانوي. تاسو سره د هغې د خولې خبرې شریکوم چې تاسو یې پخپله واورئ او دغه ویډیو درسره هم شریکوم چې د ښځې سره په کومه طریقه زنا شوې ده. دوستانو تاسو ته خو معلومه ده چې د ماښام په وخت کې ډاکټران یوازې وي او کوم مریضان چې ورځي نو ډاکټران ورته علاج کوي. خو همدغسې یو واقعه یوې ښځې سره شوې ده چې هغه خپله قصه کوي چې زه یوازې وم او خاوند مې کار ته تللی و او په ما باندې بیماري یعنې تکلیف راغی چې ما دغه برداشت نشو کولی. نو ما خپل خاوند ته ټلیفون وکړو او ټوله واقعه مې ورته بیان کړه چې په ما دغسې دردونه راغلي دي او زه ځان نشم کنټرول کولی. نو هغه راته وویل چې ته هسپتال ته ځان ورسوه او زه درپسې درځم. کله چې ما په تکلیف کې تر رکشې ځان ورسو نو د رکشې والا سره مې خبره وکړه چې ما تر هسپتاله ورسوي. هغه زه هسپتال ته ورسولم او ماسخوتن وخت و چې ما پرچه راواغشتله. په هسپتال کې هم ډېره ګڼه ګونیا نه وه، یعنې خلک کم وو. زما نمبر هم زر راغی. زه چې کله ډاکټر ته مخامخ شوم نو ډاکټر ما ته زما د علاج په ځای زما په ملا لاس ووهلو. بیا یې راته وویل چې تا ته د یوې ستن یعنې د انجکشن ضرورت دی ځکه چې ستا دردونه به دې سره کم شي. ما هم هغه خبره ښه وګڼله. ما دغه فکر وکړو چې ډاکټر هم د انسانیت مسیحه دی او ما د ستنې وهلو دپاره زړه ښه کړو. کله چې هغه ما ته ستن ووهله نو په ځان پوه شوم چې په ما بېهوشي غوندې راغله. بیا د هغې نه وروستو دغه ډاکټر ما سره وحشیانه عمل وکړو چې دغه دوران کې زما د کورنۍ هم هېڅ څوک هم موجود نه وو او تر څو چې زما خاوند رارسېدو نو ما سره هر څه شوي وو او زه ډېره زیاته شرمنده وم خو ما هېڅ هم نشو کولی. نو دغه ښځه ټولو سړو ته پیغام ورکوي چې هېڅکله هم خپلې خویندې خپلې ښځې هېڅکله هم داسې یوازې مه پرېږدئ، بلکې کله چې د هغې ضرورت وي نو زر تر زره ورسره ځان ورسوئ. د هسپتاله پورې پخپله بوځئ او نور د ضرورت ځینو ته پخپله بوځئ، ځکه چې نن سبا په یو اداره کې چې انسان ښه وي نو لس انسانان ورسره خراب هم وي چې ټوله اداره بدناموي. ملګرو د قرار کلیک دا ویډیو تر دې ځای پورې وه چې د سره مو شریکه کړه. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.